ننګرهار ته د اسلامي امارت په راتګ سره د خارجي سیلانیانو راتګ زیات شوی. د ننګرهار باختر اژانس سره خبرو کې دغه ولایت ته یو شمېر راغلو خارجي سیلانیانو له ډاډمن امنیت او آرام سیاحت څخه خوښي څرګنده کړه. Hi, I'm Ollie. I'm from the UK. سلام، زه هولی یم د انګلستان هیواد څخه. زه افغانستان ته په سیاحت راغلی یم. اوس زه ننګرهار کې یم د توریزم مرکز کې، څو ننګرهار کې د سیاحت قانوني مراحل طی کړم. He's really friendly and lovely, and he showed me some beautiful parts of Afghanistan. دغو سیلانیانو نړیوالو ته هم د راتلو افغانستان کې په ځانګړې توګه د ننګرهار له ښکلو ځایونو د لیدو وړاندیز وکړ. I'd recommend coming with a guide. زه نورو سیلانیانو او تورستانو ته هم وړاندیز کوم چې راشئ، د افغانستان ښکلې سیمې او منظرې نړۍ ته ورښکاره کړئ، او هغه منفي ذهنیتونه چې د دغه ځای او خلکو په اړه نوره نړۍ کې ورکول کیږي، د دې ځای د حقیقت په ښودلو سره وربدل کړئ. افغانستان اوس تر پخوا ډیر مسؤون هیواد دی. Afghanistan is a safer place than it has been. ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست کې د ګرځندوی امریت بیا وایي د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره ننګرهار ته د داخلي او خارجي سیلانیانو راتګ زیات شوی دی. د ده په وینا دوی داخلي او خارجي سیلانیانو لپاره ټولې اسانتیاوې په لاره اچولي او لا هم د دغو سیلانیانو د سیاحت په برخه کې همکار دي. د فرانسې نه یو څه هغه راغلي وو، خارجیان راغلي وو، یوه زنانه وه او په روزه کې هم دغسې ډېر خارجیان راغلي وو. دلته د هغوی سره موږ لیدنه وکړه، او بیا هم اوس چې ده د لندن نه یو ځوان راغلی ده چې تاسو ورسره وکتل. نو الحمدلله اسلامي امارات په دې کې هر راز کومکونه مرستې ورسره کوي چې دوی ته لاره وښیي او د سهولت ورته برابر کړي. ننګرهار چې د سیمې په کچه د سیاحت او ښکلا له پلوه بهترین ځایونه لري، اوس مهال ورته د ډاډمن امنیت د شتون له امله په زرګونه کورني او لسګونه خارجي سیلانیان د سیل او چکر لپاره راځي.